بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع امیری متا سره دی e-Pohantoon لخوانه. تاسو ته د Adobe فټوشاپ 2020 کورس ته خلاص وایم. په دغه کورس کې چې دوستانو تاسو ته به د فټوشاپ درس ورکوم، البته فل اپشن نه. زمون کارونه چې به یا زمون درس چې به دوستانو دا به بیسان پروجیکټ باندې به کوشش کوم چې تاسو ته اول ابتدایي درسونه چې د فټوشاپ دی هغه ول درس ورکوم، هغه نه پس بیا به تاسو ته پروجیکټ به کار کوم. خو کوشش کوم چې کوم اپشنونه کوم ټولز چې مهم دي په فټوشاپ کې په همدغه پروجیکټونو کې تاسو ته زه کور کړم. د دې کورس او د ګرافیک ډیزاین چې کوم قوانین او عناصر دي د دې دواړو په تعقیبولو سره تاسو کولی شئ چې په پرنټ ډیزاین کې کار وکړئ. مثال تاسو کولی شئ په یو مطبع کې کار وکړئ، تاسو د ویب سایټ په ډیزاین کې کولی شئ چې کار وکړئ، تاسو د لوګو په جوړولو کې کولی شئ ځان ته کار پیدا کړئ، تاسو کولی شئ چې په یو دکان کې یا په یو فوټوګرافي چې کوم استودیو دی په هغه کې تاسو ځان ته کار پیدا کړئ. تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا کې ځان ته کار پیدا کړئ، چون نن سبا چې د سوشل میډیا او د ویب سایټ کارونه چې دي ډېر تقریبا کارونه یې ښه دي نسبت نورو ته، نو تاسو کولی شئ چې په دغه ځایونو کې ځان ته کار پیدا کړئ. د فوټوشاپ چې کوم سافټویر د دوستانو په انټرنیټ کې فری ډول باندې پیدا کیږي، خو لیکن تر 10 ورځې پورې کار کوي. تاسو مجبور یاست چې هغه ځان ته لایسنس کړئ. چون زه نه غواړم چې انسټالیشن پروسې ته لاړ شو دوستانو، تاسو کولی شئ چې د فوټوشاپ چې کوم اکټیویټ ورژنونه دي د بازار څخه ځان ته ترلاسه کړئ. فرق نه کوي دوستانو که چېرته تاسو د 2020 نه استفاده کوئ، 2020 نه استفاده کوئ، مثال 2013 نه استفاده کوئ یا د نه ټیټ ماډل استفاده کوئ، خپل کمپیوټر ته وګورئ، په هماغه ماډل باندې تاسو کولی شئ چې خپل سافټویر یا Adobe فوټوشاپ ځان ته انسټال کړئ. د فوټوشاپ د انسټالیشن نه پس راځو دوستانو فوټوشاپ ته، چې فوټوشاپ دی څه شی. فوټوشاپ چې د پکسل بیس سافټویر د دوستانو چې په ګرافیکي کارونه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د لوګو په جوړولو کې، د برانډینګ په جوړولو کې، مثال د ویب پاڼه، د سوشل میډیا په منیجمنت کې موږ کولی شو د فوټوشاپ څخه کار واخلو. پکسل بیس څه معنا دی دوستانو؟ زه راځم تاسو ته یو عکس خلاصوم. مثال دغه کور دی، زه د خلاصوم، راځم دا زوم کوم. که چېرته تاسو دغه عکس زوم کې دوستانو دغه خانه چې دی یا د خانې چې دی ته پکسل بیس وایي، یعنی موږ په عکسونو کې چې کله کار کوو دوستانو هغه په پکسل بیس باندې کار کوو. دې نه پس راځو د فوټوشاپ د سافټویر چې کوم انټرفیس دی دغه تاسو ته زه معرفي کوم. دغه ایریا چې دی دغه ایریا ته کانوس ویل کېږي، چې په کانوس په ایریا کې موږ خپل ټول ګرافیکي کارونه په همدغه ځای کې سرته رسوو. دغه ساحې ته ټول باکس ویل کېږي دوستانو، دغه ساحې ته چې دی دې ته آپشن بار ویل کېږي، دغه ساحې ته چې دی فایل ایډیټ ایمیج چې دی دې ته منیو بار ویل کېږي، او دغه ځای چې دی دې ته پینل ویل کېږي. دې نه پس راځو چې څنګه تاسو کولی شئ یو نوی ډاکومنټ یا نوی فایل په فوټوشاپ کې ځان ته خلاص کړئ. دلته په 2 طریقو باندې کولی شو چې موږ فایل ځان ته اساس کړو. یو طریقه چې دی فایل ته راځو د نیو په واسطه باندې موږ کولی شو چې فایل ځان ته اساس کړو. بل چې دی د کنټرول ان چې په عموما په سافټویرونو کې چې دغه شارټکټ نه د نوې فایل د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. دلته زه راځم نوې فایل چې خلاصوم دوستانو. دغه ساحه چې تاسو ګورئ بعضې فایلونه چې دي مثال د فوټو لپاره، د پرنټ لپاره، مثال د آرټ السټریشن لپاره، د ویب سایټ ډیزاین لپاره، اته د موبایل د ډیزاین لپاره چې کوم د موبایل د اپلیکیشن ډیزاین لپاره چې دی بعضې ریډیمیډ یا تیار سایزونه تاسو ته ورکړل شوي دي. که چېرته زه راشم دلته موبایل باندې کلیک وکړم وګورئ، مثال که چېرته تاسو یو اپلیکیشن ډیزاین کوئ د آیفون ایکس لپاره، تاسو ته تیار دلته سایز ورکړل شوی. مثال که چېرته تاسو د پرنټ لپاره راځئ، A4 پرنټ سایز لپاره دلته تاسو ته تیار ورکړل شوی دی. A5 دی، مثال A6 دی، A3 دی، B5 چې کوم فایلونه سایزونه دي ټول تاسو ته دلته ورکړل شوی. زه غواړم چې خپل په خوښه باندې ځان ته یو فایل ساز کړم. که چېرته تاسو دلته راشئ پریسیټ چې کوم ډیټیل دی دلته تاسو ته د فایل نوم چې دغه فایل تاسو جوړوئ د دې نوم مثال چې شي زه ورته ورکوم، مثال ABC په نوم باندې. بیا چې د ویت ته راځم چې کوم ټول دی یا درازي چې ورته ویل کېږي دلته زه ورکوم، مثال پکسل ورته انتخابوم، 1000 پکسله پر 1000 پکسله هایټ یا قد چې دی. خوښم چې په لنډسکیپ طریقه باندې کوي یا د پورټریټ په طریقه باندې. دغه ریزولوشن چې دی دوستانو د دې مطلب دغه دی چې څومره چې ستاسو د فایل ریزولوشن پورته وي همدومره ستاسو د ایمیج یا د ډیزاین کوالټي پورته راځي.
عموما د عکسونو لپاره مثال که چېرته تاسو ډیزاین کوئ د سوشل میډیا لپاره که چېرته تاسو ډیزاین کوئ نو کوشش دې ته کوئ چې د 1500 نه پورته ریزولوشن ورته وټاکئ. د دې ریزولوشن مطلب دغه دی چې پر پکسل چې د تاسو ته 300 پکسل ریزولوشن تاسو د په فایل کې ځای په ځای کړئ. دغه کلر موډ چې د دوستانو دا کلر موډ چې د عموما موږ چې کله په ایمیج کې کار کوو مثال پرنٹ ډیزاین نه ایمیج کې مثال یو ویب پاڼه جوړوي یو لوګو جوړوي مثال یعنی په سکرین کې چې تاسو ته څه ښکاري نو کوشش دې ته کوئ چې تاسو هغې ته موډ چې دی RGB ورته واخلئ. دغه RGB چې دی دوستانو د عموما د فوټو ایډیټینګ لپاره په کار راځي لکن CMYK چې دی که چېرته تاسو غواړئ یو څه پرنټ کړئ مثال یو لوحه دی یو بلبورډ دی په چاري عبدالله کې تاسو غواړئ چې هغه ځوړند کړئ د دې لپاره تاسو ته ضرور دی چې CMYK ورته واخلئ. که چېرته تاسو RGB واخلئ دغه RGB فایل چې بیا هلته پرنټینګ ډیزاین لپاره تاسو لیږئ ډیزاین کې چې کوم تاسو کلر کوډ اخیستی دی هغې نه استفاده کړی مثال بعضې کمپنیان چې دي د هغې خپل کلر کوډ نو تاسو ته چې کله په CMYK پرنټ کوي دوستانو د دې رنګ چې دی بیا تغییر خوري نو په همدغه اساس چې دی بیا تاسو ته چې کوم مشتری یا کسټمر دی تاسو دغه ډیزاین چې دی هغه بیا ریجیکټ کوي یا تاسو نه قبلوي نو بهتره دغه دی روسانه چې کله تاسو پرنټ لپاره کار کوئ نو د CMYK نه استفاده کوئ او که چېرته تاسو عکس کې کار کوئ مثال یو فټوشاپ دکان کې کار کوئ د یو چا عکس ډیزاین کوئ یو لوګو جوړوي نو یو لوګو جوړوي مثال هغه نه غواړي چې پرنټ کړي د سوشل میډیا لپاره یا یو فلایر جوړوي یا د فیسبوک لپاره چې کوم کور فوټو دی هغه جوړوي کوشش کوئ چې په RGB کې واخلئ. دې نه پس چې دی دوستانو دغه بیکګراوند چې دی مثال دغه بیکګراوند چې دی تاسو غواړئ سپین داسې راواخلي بلک راواخلي بیکګراوند کلر نه واخلي دغه ځینې کلر واخلي دا بیا تاسو ته انشاءالله په آینده درسونو کې معرفي کوم. ټرانسپیرنټ دی مثال ټرانسپیرنټ واخلي چې بیخي هېڅ رنګ ونه لري یا کسټم تاسو په خوښه باندې زه ورته وایم ماته وایټ مثال راواخله. د دې نور نه کلر پروفایل د شان نه تیریږو دوستانو ځکه چې دا موږ ته په درد هم نه خوري نو نه غواړو چې وخت په دې باندې ضایع کړو. زه کریټ باندې کلیک کوم دا فایل ماته ساس شو. بله خبره دا ده که چېرته تاسو په یو مطبع کې کار کوئ یو کس راځي تاسو ته وایي مثال ماته 200 په 200 متره ماته یو فایل ډیزاین کا زه غواړم چې دغه د دروازې په سر باندې یو کورس دی د هغې په سر باندې دا زه لوړن کوم نو بیا زه راځم کنټرول ان باندې زه کلیک کوم دغه ځای چې دی زه ورته انتخابوم 200 متر دی 200 دا ورته زه سانتي متر انتخابوم دلته ورته 200 لیکم او چونکې 200 په 200 متر دی یا 200 په 1 متر باندې دی زه ورته 100 سانتي متر لیکم. عموما د پرنټ ډیزاین لپاره چې دی دوستانو 22 چې کوم بای ډیفالت ریزولوشن دی دا ورته کافي دی تر 500 پورې ښه دی دوستانو که چېرته تاسو 500 واخلئ کافي دی انشاءالله چې ښه ریزولوشن یې له منځه نه ځي. زه ورته همغه 20 یا 22 ورکوم. دغه موډ چې څنګه تاسو ته ما ویل چې دا چون پرنټ ډیزاین دی دا زه ورته CMYK انتخابوم. دا بیکګراوند دا شان خو مې تاسو ته ویلي کریټ باندې کلیک کوم. دغه فایل چې دی دوستانو 2 پر 1 متر باندې ساس شو. بله خبره دا دی دوستانو که چېرته زه بیا راشم کنټرول ان باندې کلیک کوم دا غټ بورډ چې دی عموما د غټ پروجیکټ لپاره استفاده کېږي مثال تاسو یو برانډ ډیزاین کوئ فکر وکړئ چې هغه کې لوګو شته مثال وزټ کارت لري لیټر هیډ لري مثال انویلپ لري پروموشنل میټیریل یا پروموشنل آیټم چې دی هغه لري نو تاسو کولی شئ چې په یو فایل کې د آرټ بورډ نه استفاده وکړئ. مثال زه راځم ورته دلته ورته آرټ بورډ انتخابوم سایز یې همدغه سایز صحیح دی دوستانو کریټ باندې کلیک کوم دغه فایل ساس شو. بیا زه راځم مثال فکر وکړئ چې دلته ما بلبورډ ورته ډیزاین کړم د لوګو لپاره زه غواړم چې یو فایل ورته ساس کړم بیا زه راځم دغه سلیکټ ټول باندې زه کلیک کوم بیا آرټ بورډ ټول باندې کلیک کوم فکر وکړئ داسې ورته زه کریټ کوم چې د اندازه باندې مثال د دې لوګو دی د مثال لوګو لپاره شو. د دې ځای نه هم کولی شو مثال دغه ځای نه هم تاسو کولی شئ چې فایل ساس کړئ دې باندې زه کلیک کوم بیا راځم دغه فکر وکړئ چې د وزټ کارت لپاره بل فایل ورته جوړوم. که غواړئ دغه فایل تاسو کاپي کړئ دغه فایل دغه باندې کلیک کړئ دې طرف ته تاسو کاپي کېږي که چېرته هم دغه فایل غواړئ پورته طرف ته کاپي کړئ دې باندې کلیک کړئ که چېرته غواړئ دغه فایل چې دی لاندې طرف ته مثال کاپي شي په دغه پلس ساین باندې کلیک کړئ دا فایل کاپي کېږي. دا آرټ بورډ چې دی دوستانو په پخواني چې کوم فوټوشاپ ورژنونو دی هغه کې نشته په نوي ورژنونو کې غالبا چې په 2013 نه پورته چې دی په دغه ورژنونو کې چې دی فوټوشاپ کې دا راغلی. د دې خوبي دا دی دوستانو که چېرته تاسو فکر وکړئ دغه فایل کې تاسو ټول مکمل یو سم ډیزاین کړ نو تاسو ته ضرور نه ده چې دا فایل یو PDF ته مثال سیف کړئ او
خپل کسٹمر ته د چک لپاره یا ریویو لپاره ولګي. تاسو کولی شئ دغه ټول ډیزاینونه چې د مثال چې هغه کې ویزټ کارت د لوګو د مثال بیل بورډ ته ټول په یو PDF فایل کې سیو کړئ او د پرنټ لپاره مثال یا د کسٹمر د ریویو لپاره ولګي. دنه پس چې دوستانو هر کار چې مثال څوک ډرایوري څوک دفتر کې کار کوي نو کوشش دې ته کوي چې خپل د کار څخه چې د هغه یو ځان ته په خپل خوخه باندې جوړ کړي یا ځان ته وټاکي. نو په گرافیک ډیزاین کې چې هم چې نن دغه سي او تقریبا کولی شي چې ځان ته په خپل کار څخه چې کوم شان سره ډیر ضرورت ورته تاسو ځان ته جوړ کړئ. مثال که چېرته تاسو ویب ډیزاینر یاست نو هغه ټولونو نه مثال یا هغه پینلونو تاسو ډیر استفاده کوئ نو کولی شئ چې ځان ته خپل خوښه باندې عیار کړئ. همداسې د لوګو ډیزاین لپاره مثال یا همداسې د فلم په جوړولو کې تاسو کولی شئ چې ځان ته خپل ورک سپیس جوړ کړئ. نو د ورک سپیس چې دی دوستانو دغه ځای نه موږ کولی شو چې ځان ته ورک سپیس جوړ کړو. چون زه e-Pohantoon ورک سپیس کې مثال دا اسنشل چې دی دوستانو دا د فټوشاپ چې کوم ډیفالت ورک سپیس دی دغه سنه اکثرا خلک دغه اسنشل استفاده کوي. مثال که چېرته تاسو غواړئ په 3D ډیزاین کې کار وکړئ نو کولی شئ چې د 3D چې کوم ورک سپیس دی دین استفاده وکړئ. مثال په پینټینګ کې چې دی دین استفاده کوي. زه راځم مثال د e-Pohantoon نه په پینټینګ چې کوم ورک سپیس دی دغه دی دوستانو. که چېرته تاسو وګورئ د پینټینګ لپاره چې مثال کوم سویچ یا رنګونه دي مثال ډېر استفاده کیږي رسامي لپاره. د برشز نه ډېر استفاده کیږي چې کولی شي د برش چې کوم پینل دی دلته راوړل شوی. همدارنګه په پرنټ ډیزاین کې چې مثال کوم ورک سپیس دی تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې جوړ کړئ. زه راځم مثال تاسو یو ورک سپیس ځان ته جوړوئ فرق نه کوي چې دلته هر ورک سپیس کېږي. مثال زه غواړم چې ځان ته یو خپله خوښه باندې یو ورک سپیس جوړ کړم. مثال زه راځم دې ته داسې تغییر ورکوم. دا سویچ چې دی دې باندې د کلیک کوم دا زه بندوم. نویګیټر زما نه دی مثال په کار دې باندې د کلیک کوم کلوز. برش باندې مثال زما نه دی په کار دې باندې د کلیک کوم کلوز. زه راځم وینډوز ته غواړم چې دلته لیر راواخلم چې لیر انشاءالله په آینده درسونو کې تاسو ته وایم چې د فټوشاپ د مهم درسونو څخه دی. لیر باندې کلیک کوم دلته لیر راغی. هم چې نن زه غواړم چې پراپرټیز مثال دلته راشي. زه راځم پراپرټیز باندې کلیک کوم. همدارنګه زه راځم شیپس چې کوم یو دی دا هم زه غواړم چې خپل په ورک سپیس کې ځای ورکم یا ځای ورته وټاکم. دا ټول دلته زه راولم. مثال دغه پرس دې باندې زه کلیک کوم دا ایسته کوم. دغه ورک سپیس زه غواړم چې ځان ته سیف کوم. مثال زه بیا زه راځم دلته نیو ورک سپیس باندې کلیک کوم. مثال د دې ته ټاکم چې ABC سیف. د ورک سپیس چې دی زما په خوښه باندې اوس جوړ شو. که چېرته تاسو دلته راشئ د ABC ورک سپیس چې دی دا سلیکټ دی. بله خبر دا مثال تاسو دې کې کار وکړو ستاسو کمپیوټر خلاص پاتې ستاسو یو انډیوال یا همکار راغی ستاسو په ورک سپیس کې مثال یا غلطي یا قصدن بعض چینجز دا شیان پکې راوسته. تاسو چې راغی خپل سکرین هم وکتو دې کې مثال باندې تغییرات دا شیان راوستل شوي. مثال فکر وکړئ دغه لیر پکې نشته یا دغه شیپ پکې نشته. تاسو چې ګورئ دغه ورک سپیس چې دی تاسو ته بدل ښکاري. نو څنګه کولی شئ چې دوباره بیرته خپل ورک سپیس راولئ. نو دلته زه راځم ریسیټ چې کوم ABC دی دا ورته دوباره په خپل اولنی حالت ته راولم. دې باندې چې کلیک کوم لیر او چې کوم شیپ هغه بیرته دوباره راغی. بله خبره دا ده که چېرته تاسو غواړئ دغه ورک سپیس ډیلیټ کړئ نو دلته راشئ. مثال زه غواړم چې دغه ABC ډیلیټ کړم. زه ورته اسنشل انتخابوم اول. بیا دلته راځم چې ډیلیټ ورک سپیس کوم ورک سپیس مثال ABC ډیلیټ باندې کلیک کوم. یس دا ورک سپیس چې دی دا ډیلیټ شو. که چېرته تاسو راشئ بیا وګورئ دلته ستاسو ورک سپیس چې دی دا دلته نشته. دې نه پس راځو کانوس ته دوستانو. که چېرته تاسو غواړئ دغه کانوس چې دی مثال د دې رنګ ته تغییر ورکړئ د خپل فټوشاپ چې کوم آیکنونه دي دې ته تاسو تغییر ورکولی شئ. د ایډیټ نه راشئ دلته بیا راشئ ټول بار ته بیا راشئ پرفارمنس ته بیا راشئ انټرفیس ته. دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو فټوشاپ چې کوم ډیفالت کلر تیمز دی مثال دا دغه رنګ دی. که تاسو غواړئ چې دغه رنګ ورته انتخاب کړئ یا دغه رنګ ورته انتخاب کړئ یا سپین ورته انتخاب کړئ. دغه شیان چې تاسو په خپله خوښه ټاکلی شئ. زه ورته هم دغه بای ډیفالت چې کوم رنګ دی دې نه زه استفاده کوم. اوس راځو دغه کنورس ایریا ته. زه نه غواړم چې دغه مینوګان دا شیان مثال تغییر ورکړي. صرف دغه کنورس ایریا چې دی د دې رنګ ته تغییر ورکړم. چې دغه تور ځای باندې مثال یا د کنورس چې کوم خالي ځای دی دې باندې کلیک کړئ.
دلته ورته رنگونه وټاکي. مثال بلاک رنگ دی پکار دی، ډارک گری چې دی نه استفاده کوو، یا کسټم خپل خوښه باندې مثال تاسو غواړئ چې کلر واخلي. زه سلیکټ کسټم کلر مثال زه غواړم چې سور رنگ ته زما چې د کانوس خالی ځای دی هغه ورته ټاکم، دی باندې زه کولی شم. او بله دا دی دوستانو که چېرته دا رنګ زما خوښ نه شو، زه وایم چې نه بای ډیفالټ چې کوم زما کلر و همغه راواخله، نو زه ډیفالټ نه بیا راځم رایټ کلیک ډیفالټ باندې کلیک کوم، دغه ډیفالټ راځي. هیره دې نه وي دوستانو چې څنګه تاسو ته ما ویل چې د مینوګانو رنګونه مثال یا د ټول باکس چې کوم د فوټوشاپ چې کوم اکچوال رنګ دی مثال دا غواړم چې تغییر ورکړم، نو څنګه چې تاسو ته ما ویل چې ایډیټ ته لاړ شئ، مثال پرفارمنس ته دغه کار تاسو کولی شئ د شارټکټ په طریقه مو کې مثال کنټرول کې باندې کلیک کړئ، تاسو ته د پرفارمنس چې کوم مینو دی مثال دا راځي، بیا انټرفیس باندې کلیک کړئ او دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې د خپل فوټوشاپ ټول انټرفیس چې دی دې ځای نه تغییر ورکړئ. دې نه پس راځي څنګه تاسو کولی شئ یو فایل په فوټوشاپ کې خلاص کړئ. یا خو شارټکټ طریقه ده چې عموما په نور سافټویرونو کې تاسو کولی شئ چې د کنټرول او په طریقه باندې تاسو کولی شئ یو فایل خلاص کړئ. زه ورته دلته راځم، زه ورته ټاکم نیو فولډر 3 دی، زه ورته ټاکم، بیا راځم نیو فولډر کې دلته ما فایلونه اچولي. د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې عکس انتخاب کړئ او اوپن باندې کلیک کړئ، تاسو ته فایل خلاصیږي. بل طریقه دا دی دوستانو چې تاسو دلته راشئ، مثال عکس باندې کلیک کړئ، رایټ کلیک اوپن ویت طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د فوټوشاپ فایل یا د یو عکس په فوټوشاپ کې خلاص کړئ. دې باندې زه کلیک کوم، دلته عکس خلاص شو. بل طریقه دا دی که چېرته تاسو راشئ دغه زه بندوم، زه راځم دلته دغه فایلونه چې دي دا زه دلته ډریګ کوم. که چېرته زه دلته ډریګ کوم دوستانو یا دلته پرېږدم دغه عکسونه چې دي په یو فایل کې پلیس کیږي سره، نو زه مجبور یم چې دغه چک باکس یا انټر علامه وهم تر څو دا عکسونه یو بل د پاسه پلیس شي. خو لاره دغسې دی، مثال زه دا ټول بندوم، دا زه بیرته ډیلیټوم، دلته زه راځم دغه فایلونه چې دي دا زه راخلم ډریګ کوم، نو دلته یې نه پرېږدم، پاس چې دی دغه ساحه کې زه پرېږدم چې هر فایل لپاره جلا جلا ټپ ساز شي. دغه چې دی تقریبا دریم طریقه دی دوستانو. دغه درې طریقې چې دی دا مشهور دی دوستانو، دا نور طریقو نه به تیر شو. اوس به راشم دې ته دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ په یو فایل کې کار وکړئ. مثال په فوټوشاپ کې عموما کله چې تاسو کار کوئ چون دغه پکسل بیس باندې سافټویر دی، نو تاسو مجبور یاستئ چې ډېر دقیق په خپل کار کې کار وکړئ. نو د دې اساس باندې زه غواړم چې دغه ساحه چې دی دا زه زوم کړم، نو زه کولی شم دغه ټول باکس چې کوم د پلس ساين علامه ده دې باندې زه کلیک کوم، دغه ایریا چې ده د کلیک کوم د خپل کلیک نیسم، دغه ایریا ماته سپیسیفیک چې ده دا راته ښکاري. مثال دا ډیر زوم شو دوستانو، زه غواړم چې بیرته زوم اوټ کړم. نو یو طریقه دا ده دوستانو که چېرته تاسو راشئ دې باندې کلیک کړئ، بیا راشئ بیرته دا زوم اوټ کړئ. مثال بیرته زه غواړم چې دا زوم ان کړم، دې باندې زه کلیک کوم، الټ علامه چې ونیسم، ضرورت نشته چې زه لاړ شم مثال دوباره بیرته خپل دغه زوم اوټ راونیسم، الټ علامه باندې زه کلیک کوم، بیا خپل ماوس ته فشار ورکوم، دا بیرته زوم اوټ کیږي. بل طریقه چې دی دوستانو، زه راځم دغه علامه چې دی دا غواړم چې زوم اوټ کړم، داسې د ډریګ کوم دوستانو په دغه طریقه باندې خپل ماوس چې کوم کلیک بټن دی دا زه کلیک نیسم، همداسې کولی شم چې سپیسیفیک ایریا زه ځان ته زوم اوټ کوم. دغه ساحې ته ستا پکار دی چې ته راشې دلته، نو ته کولی شې چې سپیس بار کلیک کړې، د لاس علامه چې کوم هند علامه دی دغه ځای کې چې دی دوستانو دغه ایچ په حساب باندې دې باندې کلیک کړئ، یا ایچ ته فشار ورکړئ یا سپیس باندې فشار ورکړئ، ته کولی شئ چې دغه ساحه ځان ته راوړوئ. مثال ته کولی شئ چې د عکس څومره غټ هر ایریا کې چې ته غواړئ کار وکړې، د سپیس علامه کلیک کړه، هغې نه پس ته کولی شئ هغې ایریا ته لاړ. بله خبره دا دی دوستانو که چېرته تاسو غواړئ زوم ان او زوم اوټ کړئ، د شارټکټ له طریق نه هم کولی شئ چې کنټرول پلس علامه چې دی دې سره تاسو کولی شئ چې زوم اوټ یې کړئ، او چې کوم ماینس یا منفي علامه دی هغې سره تاسو منفي کړئ. او بله خبره دا ده که چېرته تاسو دغه فل هم زوم کړئ، نو تاسو غواړئ چې دا 100% یا 100% تاسو سکرین کې دا ښکاره شي. دلته تاسو ته ښایي تقریبا 300 چې کوم زوم اوټ شوی دا تاسو غواړئ 100 ته راوړوئ، نو د کنټرول 1 په واسطه باندې تاسو کولی چې 100 ته راوړوئ. بله خبره دا ده که چېرته تاسو غواړئ همدغه کنوس هم ستاسو د صفحې مخکې فټ شي، مثال وینډوز باندې فټ شي، نو تاسو کولی شئ چې کنټرول 0 نه
استفاده کړئ چې د دې طریقه نه کولی شي او راشي د ویو ته او دغه ځکه تاسو کولی شئ چې فټ آن سکرین سره کولی شئ چې تاسو په سکرین کې دغه تاسو کنوس یا فایل چې دی دا فټ شي. دینه پس چې د دوستانو څنګه تاسو فایل هم ځان ته جوړ کو فایل هم خلاص کو فایل کې میډیټ کو د فټوشاپ په انټرفیس کې تاسو بلد شئ. زه راځم د فایل سیف کولو ته چې څنګه فایل ځان سره تاسو سیف کړئ. دغه فایل چې د مثال ما دې کې کار وکړم یو ساعت 2 ساعت نور پکې مثال کار پاتې دی یا 3 ساعت یا یو ورځ 2 ورځ نور هم پکې کار کوم. دغه فایل کې سبا ته په دغه ټایم زه راځم چې غواړم چې په دغه فایل کې زه کار وکړم. نو د فایل سیف کولو لپاره تاسو ته دوه اپشن دي یا دوه لارې دي چې یو له شارټکټ له طریق نه تاسو کولی شئ او بل چې د فایل مینو له طریقه. که چېرته زه کنټرول اس باندې زه کلیک کوم تاسو ته دلته یو ډایلاګ باکس راځي چې یو سیو آن کلوډ دی د سایت ته زه نه ځم زه غواړم چې په خپل کمپیوټر کې دغه فایل سیف کړم. دغه فایل کې چې زه کار کوم مثال زه غواړم چې سبا ته راشم په دغه فایل کې بیا دوباره لکه ایډیټیبلی نو زه کولی شم چې د سیو از ټایپ چې دی دلته ورته زه فوټوشاپ انتخاب کوم. بل چې د جی پی جی فایل چې دی کې زه نشم کولی چې ایډیټ کوم. دغه فایلونه عموما د عکس په شکل باندې یا د سوشل میډیا لپاره مثال که چېرته تاسو غواړئ په سوشل میډیا کې کوم عکس اپلوډ کړئ نو تاسو ته ضرور دی چې د جی پی جی د فایل ایکسټنشن په واسطه باندې ځان ته سیف کړئ. بل فایل چې دی دوستانو پی ان جی دی دا پی ان جی فایلونه چې عموما د ویب سایټ په ډیزاین کې طریقه راغستل کیږي. مثال که چېرته تاسو ویب سایټ چې د کوم عکس لري مثال کوم لوګو لري چې هغه بیک ګراوند فر مثال سپین دی نو غواړئ چې د بیک ګراوند خالی راشي مثال تاسو کولی شئ چې فایل هم د پی ان جی په ایکسټنشن باندې سیف کړئ. بل مهم موضوع چې د پی ډی اف فایل دی چې تاسو کولی شئ خپل پی ډی اف فایلونه مثال تاسو یو فایل کې کار وکړم دغه فایل چې تاسو چاپ لپاره مثال لګئ نو د چاپ لپاره مناسب څه چې پی ډی اف فایلونه دي په چاپخانو کې چې کله چې فایلونه یو بل سره مثال شریکېږي نو ډیزاینران چې دي د یا د ټیف په واسطه باندې یا د پی ډی اف په شکل باندې خلکو ته یا د هغه کمپنیانو یا د چاپ کمپنیانو ته چې فایلونه ورلیږي چې تاسو کولی شئ په پی ډی اف په بڼه باندې مثال فایل سیف کړئ او بل چې د ټیف په شکل باندې چې دغه دوه فایلونه چې دي د ټیف له طریقه تاسو کولی شئ چې پرنټ لپاره ولیږئ. او بل خبره دا د مهم موضوع چې دغه لیر دی که چېرته تاسو راشئ دلته پی ډی اف ورته انتخاب کړئ دلته تاسو ته وایي چې آیا دغه لیر چې دی مثال دغه پی ډی اف کې تاسو غواړئ چې بیا دوباره ایډیټ کړئ نو که چېرته تاسو لیر ورته انتخاب کړئ دغه لیرز چې دي دا پکې نه راځي چې انتخاب کې راځي او چې انتخاب نه کې دا بیا نه راځي یعنی تاسو نشئ کولی چې دوباره پکې ایډیټ کړئ. نو زه راځم چې جی پی جي ته دا سیف کوم زه راځم ورته جی پی جي انتخابوم دا فایل چې دی ورته مثال د 1 په نوم باندې سیف کوم سیف باندې کلیک کوم. دلته چې د دوستانو د جی پی جی چې کوم فایل سیف کول لپاره اپشن دي یو دا د دوستانو چې دغه فایل تاسو سیف کوئ د دې ریزولوشن یا کوالټي څومره عموما که چېرته تاسو غواړئ دوستانو چې فایلونه مو صحیح ښایسته راشي مثال ریزولوشن یې ټایټ نو دغه ریزولوشن چې دی لږ های ونیسئ یا د سوشل میډیا لپاره چې بعضې عکسونو نه تاسو استفاده کوئ دومره های ونیسئ چې تر څو هغه فایل دروند شي د انټرنیټ په کمزوري سره تاسو نشئ کولی چې بیا دا فایل هم په اسانۍ سره لوډ شي لیکن په مناسب ډول باندې تاسو کولی شئ چې د خپل ایمیج کوالټي سیف کړئ. مثال دغه فایل چې دی اوس زه سیف کوم دا 1 MB دی که چېرته زه ورته دلته 2 لیکم د دې څه چې دی د دې ریزولوشن دا تقریبا کم راځي یا د فایل سایز چې دی دا کمیږي. نو بهتره لاره دغه ده که چېرته تاسو د میډیا لپاره د فیسبوک لپاره فایلونه سیف کوئ نو څه تر 1 MB پورې تر 500 KB پورې خپل فایل سیف کړئ دوستانو. بیا زه راځم اوکې باندې کلیک کوم دا فایل چې دی سیف شو. اوس که چېرته زه راشم دلته دغه فایل چې دی یو په نوم باندې ما سیف کړو دغه جی پی جی فایل دی چې دغه فایل زه کولی شم په میډیا کې ځان ته پورته کړم. دوستانو دا زموږ د فوټوشاپ نننی درس چې تاسو ته مې وښوده چې فوټوشاپ څه شی دی دوستانو بل چې د څنګه یو فایل خلاصولی شو بل چې د څنګه یو فایل نوې فایل جوړولی شو بل فایل څنګه سیف کولی شو او همچنان تاسو ته مې وښوده چې ورک سپیس څنګه جوړیږي او څنګه په ورک سپیس کې موږ کولی شو تغیرات راولو او همدارنګه څنګه یو فایل سیف کولی شو د مختلف فایل د ایکسټنشن سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ. الله پامان.